یو وایرل او تازه خبر دی چې اداکار جهانگیر خان خپل میرمنې له طلاق ورکړی دی. دا طلاق یې ولې ورکړی دی؟ دوی په کور کې ولې داسې مسایل داسې مشکلات را پیدا شوي دي؟ تاسو به دا هر څه دلته وګورئ. جهانگیر خان چې د خپلې پایې یو ډیر داسې اداکار دی چې د هغه اداکاري ډیر خلک خوښوي او په دې کې شک هم نشته چې هغه یو داسې اداکار دی چې په پښتنو کې د هغه په شانتي اداکار تر اوسه پورې نه دی راغلی او نه به راشي. نو د هغه په باره کې د هغه نه څو ورځې مخکې انټرویو اخیستل کېدله چې هغه پکې ډیر زیات خفه افسرده معلومېدو او داسې ویل کېدل چې هغه خپل میرمنې ترې طلاق اخیستې، خپل میرمنې سره جدایي راغلی. وجه څه وه؟ دغه وجه به تاسو سره شریکوو. نو تاسو مهرباني وکړئ دا ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې تاسو د مختلف قسم همدغسې معلوماتو نه خبر ساتل کیږئ او تاسو اپډیټ ساتل کیږئ. جهانگیر خان چې د هغه نه کله پوښتنه وشوله چې د هغه بچي څه کار کوي، نو د هغه بچي چې وو هغه وایي چې ما خپلې خوښې ته پرېښي دي، که هغوی انجینران جوړېدل غواړي، ډاکټران جوړېدل غواړي یا هر شعبه کې چې هغوی غواړي، نو زما پرې اعتراض نشته. هغه په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې ما په خپلو بچو باندې تر لندن پورې تعلیمونه کړي. وایي چې ما په دې کې د خپلو بچو مخنیوی نه دی کړی، نه مې هغوی سره داسې کمپرومایز کړی چې ګینې تاسو تعلیم مه کوئ یا د پیسو وجه ده. وایي چې ښه تعلیم مې پرې هم کړی دی، ښه خرچې مې پرې هم کړي دي او زه غواړم چې زما بچي کامیاب وي او چې څه د هغوی خوښوي هغه وکړي. خو بله لخته چې هغه نه کله پوښتنه وشوه چې تاسو ودونه کړي، نو وایي چې ما 2 ودونه کړي وو خو یو میرمنې څه د هغه جدایي راغلې ده. د جدایۍ نه د هغه دا خبره هم ثابته نه شوه چې آیا طلاق یې ورکړی که نه، خو دومره یې وویل چې یو میرمنې سره یې جدایي راغلې ده. نو قدرمنو الله پاک دې د هر چا کورونه سلامت ساتي. جهانگیر خان که هر څنګه دی خو یو ډېر عجز انسان دی، ځکه چې هغه پسې اکثره وخت خلک ویډیوګانې جوړوي خو هغه ډېر پازیټیو جواب ورکوي او هغه د هیڅ چا نه هم نه خفه کیږي. نو داسې سړی چې داسې سړي ته دوا کول حق جوړیږي چې دوا ورته وکړي او ورته داسې دوا وکړي چې الله پاک دې دته د داسې نیک کار هدایت وکړي چې الله پاک ترې نه د اسلام خدمت واخیستلی کي. امین. ضرورت په کمنټ کې ولیکئ.